کانونو پټرولیم وزارت د نفت او ګازو د انکشاف په ترڅ کې په جوزجان ولایت یتیمتاق ساحه کې د 32 او 36 څاګانو د اکتشاف چارې پیل کړې وې چې خوشبختانه په 22 نمبر څاه کې د ګازو کامیابه تجربه ترسره شوه او د دې سره ګاز ترلاسه شو. یاد ګاز به د مزار شریف کود برق په شمول د بیات ګروپ او همداشان د غضنفر شرکتونو ته د ګازو نه د انرژۍ یا د برق د تولید برخه کې استفاده ترې وشي. د یادې پروژې د تطبیق سره به افغانستان حکومت په حدود 8.5 میلیون ډالر سالانه عواید ترلاسه کوي او دې سره به په زرګونو کسانو ته په مستقیمه او غیر مستقیمه کاري فرصتونه پیدا شي.